دا کیسه د 1972 کمزې کې چې دوه ماشومان خپلو کې لوبې کوي. د دوی په لاس کې یوه بیلورۍ وي او دغه بیلورۍ د لاسه لړه شي او هغه مخامخ یو فلیټ ته لاړه شي. کله چې دوی دواړه ورځي او هغه بیلورۍ په فلیټ کې اوچتوي. سپینه جوړې کې یو بوډۍ ښځه په کرسۍ کې ناسته وي او هغه د خپلې کرسۍ نه لاندې لاړه شي. اصل کې دغه بوډۍ ښځه نن 4 کاله مخکې دلته کې مړه شوې وي او ټیک څه موده پس په دغه فلیټ ته څه خلک راشي چې هلته کې خپله کډه راوړي. دوی دغه کور د بینک نه په لون منې اخیستی وي. د ورځې په ټایم کې د ښځو خاوند کار ته ځي. په کور کې د خپله مشر لور چې د هغې نوم امپایر وي هغه پرېږدي. دا د خپل نیکه او ورکوټي ورور خیال هم ساتي. دلته کې ناسته وي او خپل ورکوټي ورور ته کپړې بدلوي، خو خوا کې دې سره چې کوم نیکه ناست وي هغه اچانکه غیب شي. دغه جینۍ ډېره زیاته ویرېږي، خپل ورور پرېږدي او خپل نیکه پسې هلته کې ګرځېږي. د دې نیکه په واشروم کې ناسته وي او څنګه چې دا دننه ننوځي اچانکه دغه ټولې کړکۍ او دروازې دې پسې شاته نه بندې شي. دغه جینۍ په زور زور خپل مور او پلار ته چغې وهي او د دې مور او پلار دغه دروازه ګلوګي ته بهر ته راوځي. دا چې کله ریفر کمرې ته لاړ شي نو هغه له کړکۍ نه بهر ته ناست وي او که هغه دلته نه لاړ شي نو یقینا دا به نه بچ کېږي. د دې پلار خپله ښځه خاموشه کړي او شاته نه په مزه ورشي خپل زوی د هغې کې ونیسي او لاندې یې راکوز کړي. د دې مور پلار په مشر لور باندې ډېرې زیاتې غوسې او چغې سوري وي. ورته وایي چې تا ولې داسې کار وکړو؟ هغه ورته وایي چې اچانکه زما نیکه دلته غیب شو او زه چې کله هغې بسې باتروم ته لاړم نو ما پسې شاته نه دروازې بندې شوې او لاندې د دروازونو سره عجیبه غوندې کې خپه وه چې تېره شوه. خو د دې مور پلار د دې یوه خبره هم ونه لري او دلته نه لاړ شي. بله شپه موږ ګورو چې دوی یو ځای ناست وي. امپایر یو بل ورور وي چې هغه مخامخ فلیټ کې اوسېږي او هغه په پرچې باندې څه وګوري او په دغه پرچې باندې د جینۍ یو نوم او له هغې نمبر وي او دا داسې فکر کوي چې شاید دلته کې څوک شته او چې هغه ما سره ملګرتیا کول غواړي. هغه هم خپل نمبر په یو پرچه ولیکي او له بلډینګ بل سایډ ته ولیږي او په دغه انتظار کې ناست وي چې هلته کې به څوک راشي او یوه جینۍ به یو ما به وګوري او څنګه چې ستړی شي واپس روان شي هغسې نه دې ته څه اوازونه راشي. خو دلته کې یو بل ایټر پروت وي او بل خوا ته موږ ریفر ګورو چې په خپل کمرې کې ناست وي او هلته کې څه ډراینګ جوړوي. بیا موږ اچانکه د هغه جینۍ نیکه ګورو چې هغه یو ځل بیا غیب شي. خو تلو نه پیله دا ورکوټي ورور ته وایي چې هلته نه ونه خوځېږي او زه ګورم چې زموږ نیکه بیا چېرته تللی دی. خو څنګه چې دغه جینۍ لاړ شي د دې ورور ته څه له بیلورۍ اواز راشي کوم چې د کمرې سره ډېر نږدې پروت وي او څنګه چې دغه بیلورۍ دا په لاس کې اوچته کړي مخامخ کمرې نه دلته د ټي وي اواز راځي. خو دا په ټي وي کې ګوري چې یو بوډۍ وایي چې هغه دې ته وایي چې راشه او زما خوا کې راشه. خو دغه ماشوم نه وایي چې اخر دا څه وایي دا چې څنګه ټي وي بند کړي. نو اچانکه د دغه ټي وي نه یو بوډۍ لاس بهر ته راوځي او دغه هلک په مخ باندې لاس کېږدي. بل خوا ته موږ امپایر وګورو چې خپل نیکه په سړک باندې وګوري او هغه نیکه ته وایي چې زه کور ته ځو. خو د دې نیکه دې ته وایي چې نه زه هغه کور ته تل نه غواړم، هلته کې خطره ده او زه ډېر زیات یېرېږم او دوی چې په هغه کور کې کومه بوډۍ ښځه ده هغه به موږ ټول ختم کړي او موږ به مړه کړي. څنګه چې د خپل نیکه کور ته راوړي نو دلته کې د خپل ورکوټي ورور پسې ګرځېږي او هغه دې ته نه میلاویږي. دوی ډېر زیات ویرېږي او دوی پولیس ته راپورټ وکړي. د دې مور پلار هم غواړي چې بهر ته وګرځي خپل زوی را پیدا کړي او د خپله مشر لور په کور کې یوازې پرېږدي. خو اچانکه دې د څو دلته کې ټلیفون وکړي. دا چې کله ټلیفون اوچت کړي او خبرې کوي نو دا د دې ورکوټي ورور وي. دا ورونه تپوس کوي ته چېرته یې، خو دغه ماشوم ته پخپله هم پته نه وي چې هغې چېرته کې دی. خو بیا چې دا لږ ونه کړي غور وکړي نو له هغې اواز خوا کې د کمرې نه را روان وي. دا فون لړه کړي او دا منډه کړي مخامخ فلیټ ته او هغه دروازې باندې راکېږدي. خو په دغه دوران کې بر نه یو کس راشي او هغه امپایر ته وایي چې دغه فلیټ خو له څو کلونو نه بند پروت دی. خو په دغه دوران کې د امپایر ورور او مور هم راشي. دغه جینۍ ورته وایي چې ما ته د خپل ورور اواز د دغه فلیټ نه راغلی و. دغه ټول خلک یو ځای شي او هغه فلیټ کلو کړي او دننه ورننوځي. دغه ټول خلک به دغه کمرې کې او په کور کې ګرځېږي. خو دا یو کمرې ته راشي کوم ځای کې چې دغه کور ماشوم وګوري چې له پردې اخوا ولاړ وي او څنګه چې دغه سایې خواته ورځي هغه سایه پر ورو غټېږي. امپایر چې څنګه دغه پرده اخوا کې نو دا هلته کې شاته یو چوړیل وګوري چې ولاړه وي. خو هغه چوړیل څنګه چې دا له لاسه ونیسي دا ویرېږي او چغه کړي. د دې مور پلار منډه کړي او دغه جینۍ ته وایي چې خاموشه شه او د دې پلار چې څنګه لاړ شي هغه پرده وګوري نو هلته کې څوک هم نه وي. بل ورځ موږ له امپایر مور ګورو چې په خپل دوکان کې ولاړه وي او کار کوي. خو دلته کې هلته دا یوه معذوره ښځه وګوري چې ناسته وي او څنګه چې د امپایر مور وګوري هغه په خوله کې یو سیټي وي چې په تیزه تیزه غږ کوي. امپایر مور هم نږدې راشي او دغه ښځې نه تپوس کوي چې اخر څه کیسه ده. خو په دغه دوران کې یو بوډۍ ښځه راشي چې هغه د دې مور وي او دا ورته وایي چې زما لور خبرې نه شي کولی. خو دغه معذوره ښځه خپل مور ته څه حل ویل غواړي. د امپایر د مور په کور کې چې څه هم کیسه روانه وي دغه جینۍ ته پته لګېږي او هغه غواړي چې دې جینۍ ته ټول خبره او حل ورته ووایي. او بیا دغه بوډۍ ښځه د خپل پرس نه یو کارت راوکاږي او دې ته ورکړي ورته وایي چې همیشه دغه کارت ځان سره ایږده
او ته چې دغه کار به ستا همیشه مدد کوي. بل خوا ته موږ امپیر ورور ګورو چې هغې ته یو ځل بیا هغه مخامخ فلیټ نه یو لیټر راغلی وي. خو مخامخ چې دا ګوري په هغه بلډینګ کې هېڅوک هم نه وي دا فیصله کوي چې دا به مخامخ ځي او هغه بلډینګ کې به ګوري چې اخر څوک دی چې دغه ټولې لیټر رالیږي. څنګه چې دا خلک یو بل فلیټ ته راشي دلته کې یو جنۍ وي چې شاته نه ونیسي او د هغه جنۍ په لاس کې یوه شمع او مخامخ ورته شیشه هم وي. څنګه چې دغه هلک په شیشه کې دغه جنۍ کتلو کوشش کوي نو د دې خپې وګوري چې خپې شاته تاوې شوې وي. خو څنګه چې دغه چوړیل دغه هلک منې حمله کوي او دا مړ کوي دا هلک ډېر په چالاکۍ سره دغه چوړیل اوچته کړي او یو بل خوا ته یې ولړه کړي او ډېر په هوښیارۍ او په طریقې سره د هغه فلیټ نه بهر ته رامنډوي او خپل ځان بچ کوي. بل خوا ته امپیر هم په خېټه کې دړ شي او څنګه چې د خپل خېټه چیک کوي نو د هغې په خېټې منځ عجیبه غونډه کې نشانونه بهر ته راوتي وي. خو دغه نشانونه دا نظر انداز کوي داسې فکر کوي چې دا الرجي ده. څنګه چې دغه سبزیانو چتوي او کچن ته راځي نو هلته کې په شیشه کې ګوري څه عجیبه غونډه کې بل راغلي وي او د دې په کچن کې څه ځان ته تیاروي. خو څنګه چې دا دننه کچن کې ننوځي دا په غور څه چې ګوري دا د دې نیکه وي. خو څنګه چې دا نیکه سره خبرې چالو کړي د دې نیکه دې سره لوړکوټي ورور په خبره کې او په اواز کې خبرې شروع کړي. په دغه ټایم کې موږ یو ځل بیا ګورو په ټلیفون باندې یو رنګ راځي. څنګه چې دا ټلیفون چت کې یو ځل بیا د خپل ورکوټي ورور سره خبرې کوي او له هغې اواز ورته نږدې له خوا کې فلیټ نه روان وي. او څنګه چې ټلیفون ولړه کړي او مخامخ هغه فلیټ ته راشي نو دې ځل د دې ورور هلته کې دې ته را پیدا شي او دا هلته کې ولاړ وي. او دغه واقعه په وجه باندې دې ټول کور ډېر زیات ویرېږي او د دې مور اوس وایي چې بس دی نور به موږ په دغه فلیټ کې یعنې په دغه کور کې نه اوسېږو موږ به دلته نه ځو. او دغه کور به پرېږدو چېرته کې به بل ځای کې لاړ شو. خو د دې پلار ورته وایي چې نه موږ دغه کور اخیستلو لپاره بینک نه ډېرې زیاته قرضه او پیسې اخیسته ده. شپې په ټایم کې موږ ګورو چې امپیر خپلې کمرې ته ځي او د دې له کمرې ټولې کړکۍ او دروازه یو ځل بیا سخت کې بندې شي او د دې له کمرې لیټ هم نه وي. څنګه چې دا په تېز تېز چې وخي نو په دغه دوران کې د دې مور پلار راشي او په دغه کمرې کې دې دلته کې له چوړیل یو غټ لاس وګوري. دغه لاس امپیر ورپسې را روان وي دا خو د خپل لور بچي خو دې پیره د دې مور پلار ته پوره یقین وشو چې په دغه کور کې یوه بلا اوسېږي او دغه بلا انسانان مړه کوي او ختموي. او نن نه پس خو به دی بالکل په دغه کور کې شپه هم نه کې دی لپاره دی له کور نه بهر ته وځي او مخامخ یې هوټل ته ځي او په هغې کې شپه تېرولو کوشش کوي او ټوله شپه دغه فیملي وده وي او دغه دواګانې کوي چې موږ د خدای د دغه بوتیا یعنې دغه بلا نه بچ شي کومه چې زموږ په کور کې ژوند تېروي. بل ورځ موږ ګورو چې بینک والا دې ټلیفون کړی وي او ورته وایي چې تاسو له پیله کیش بندوبست وکړئ. د امپیر پلار خپلو ملګرو ته ټلیفون کوي خو کوم ځای نه هم د پیسو بندوبست ونه شي. د دې خاوند د تېرو څو ورځو نه دفتر ته هم نه وتلی ځکه خو هغه یې له نوکرۍ نه هم شړلی وي. بل خوا ته امپیر مور هغه معذوره ښځې کور ته ځي چا چې دې ته یو کارت ورکړی وي. د امپیر مور دغه معذوره ښځې ته ټوله کیسه کوي چې زما په کور کې څه کیسه ده او څه روان دي. خو دغه معذوره ښځه ورته وایي چې ما ته هر څه پته ده چې ستا په کور کې څه روان دي. دغه معذوره ښځه هم د دې مور سره راشي او دغه کور ته ورننوځي. بل خوا ته امپیر هم هغه خلکو ته ګرځي کوم خلک چې په دغه فلیټ کې یعنې په دغه کور کې ژوند تېر کړی وي. خو دلته کې یو بوډۍ ښځه وي دې ته وایي چې دننه کور ته راشه. دغه بوډۍ ښځه ورته کیسه کوي چې زما زوی یو اجرا و او هغې غوښتو چې هغه یوه جنۍ جوړه شي او د هغې پلار په ډېر زیات غوسه و ځکه خو به یې دغه هلک لاندې په کور کې یو بیسمنټ کې هر ټایم بند کړی و. وخت تېرېدو او هغه هلک کې عادتونه بالکل هم نه بدلېدو او هغې غوښتو چې هغه یوه ښځه جوړه شي او هغه هلک غوښتو چې هغه یوه مور یعنې یو ښځه جوړه شي او هغې نه پس ته ما هغه په هغه فلیټ کې پرېغوستو او موږ دې دلته راغلو او هغې نه پس هغه هلک په هغه بیسمنټ کې مړ شو. نن نه واله تر هغه ټایمه پورې دغه هلک په دغه کور کې ګرځېږي ځکه خو به هغه اجرا د امپیر ورور ته به لیټرې لېږلي او هغه به یې خپل خوا ته راغوښتو ځکه خو هغه بلا دوه وارې په دغه جنۍ باندې حمله کړې وه چې دا مړه کړي خو دې ځکه نه وه مړه کړې چې دغه جنۍ په ماشوم باندې بیماره وي. امپیر په منډه خپل کور ته راځي کوم ځای کې چې دې مور پیله نه هغه معذوره ښځه راوستې وي او دا په کور کې وي. خو اچانکه دغه معذوره ښځه په دغه فیملۍ باندې حمله وکړي دغه ټول په هوا کې اوچت کړي خو امپیر په منځ کې یوه شیشه اوچته کړي ورته وایي چې زه به د ماشوم دلته کې مړ کړمه. په دغه خبره باندې دا ښځه له ونې کې رلی شي خو امپیر ورته وایي که تا موږ ټول دلته کې پرې نه وغوستو نو زه به خپله دغه شیشه په خېټه کې ومنډم دا ماشوم به مړ کړم او ورته وایي چې ما ته پته ده چې زه صرف دغه ماشوم پسې راغلی وي. په دغه خبرې نه پس دغه بلا ایموشنل شي او اچانکه له امپیر پلار غوسه شي او هغه ومنډه کړي او دغه بلا په غېږ کې اوچته کړي او له بلډینګ نه لاندې دواړه ټوپ کړي. خو په دغه حرکت باندې د پلار لاندې مرګ وشي او دغه بلا اوسه پورې ژوندی وي او دې سړي مرګ نه پس هغې لایف انشورنس ټولې پیسې د امپیر مور ته ورکړي او دغه پیسې اخیستلو نه پس دا ټولې پیسې هغه بینک ته ورکړي او هغې نه پس دغه کور نه دې دلته نه لاړ شي. او بل خوا ته موږ هغه بوت او آتما په دغه کمرې کې اوس هم ګورو چې ناسته وي.
کم چې موږ ته په فلم کې خو دلته کې فلم ختم هم شي